دا وخت مونږه په سوات کې بینوړی کلي کې د سیند په غاړه باندې موجود یو. مونږ بیګا په 14 اګست د اسلام آباد نه رارسېدلي یو. زه جان محمد خان شیرخو د حاجي محمود احمد صاحب سره راغلي یو. دا د سید محمود احمد صاحب علاقه هم ده او مونږ دلته کې په دې کلي کې چې کوم مشر دی د دې کلي نثار لالا نوم یې دی او په خوږ دادا باندې مشهور دی. د صاحب وښې دی، د هغې دوست دی، بیګا داسې دې سره یو ډېر خوږ انسان دی. نو د دې کلي په حوالې سره به مونږ ته لالا تاسو مختصر غوندې ووایئ. دا یو ډېر قدیم کلی دی. تاسو څنګه پته ده دا یوسفزۍ قوم په دې کې آباد دی. نو په هغه حدودو کې ځمکې به یې خلک به زمینداري کولې. ټوټل معیشت په ځمکو باندې څنګه تقسیم تر تقسیم کوله باندې ځمکې کمې شوې. خلکو ته بیا معاشي سره چمچای جوړ شو. نو خلک دې نه ځوانان مایګریشن شروع کړو کراچۍ ته، انډیا ته. بیا د سعودي عرب او د دوبۍ د دې ټرند جوړ شو. زیات خلک د غربت په وجه باندې هلته کې ځي او هلته خپلې مزدورۍ کوي. دلته تعلیم هم د ښه دا باندې پرسنټیج ډېر ښه روان دی. خلک تعلیمونه کوي حالانکه غربت ته خو بیا هم خلک په خپلو بچو باندې هغوی ته دغه ورکوي، وخت والا ورکوي، توجه ورته ورکوي. دلته کې په کلي کې ډاکټران هم شته، انجینران هم شته، مختلف شعبو څخه خلک ورک شوي.